مرګرو زه به تاسو ته نن یو بل فلم ایکسپلین کوم چې د هغې نوم دی فایر ان د سکای او دا فلم په حقیقت باندې جوړ دی. موږ په یو ګاډي کې شپږ مزدوران ګورو چې هغه روزانه دلته نه ځي او په ځنګل کې لرګي کټ کوي او هلته نه هغه روډي واپس یې په ښار کې خرڅوي. دا د سهار وختي ټایم وي او دا خلک ځنګل ته روان وي چې کار وکړي. دوی د روټین په مطابق باندې په خپل کار باندې لګیا شي او ټول ورځ چې لرګي کټ کړي نو ماښام ته دوی واپس خپل کور ته را روان وي او په سفر کې به دوی باندې شپه راشي. دا شپږ واړه ملګري چې کله خپل کور ته را روان وي نو دوی ته په ځنګل کې یو سره غوندکې نړه معلومه شي. دا شپږ ملګري چې کله دغه نړه وګوري نو دوی فکر کوي چې دلته کې اور لګېدلی دی. په دې شپږو ملګرو کې یو ملګری ورته وایي چې راځئ چې لاړ شو دلته کې وګورو چې څه کیسه ده او ورته وایي چې کیدای شي چې په دغه ځنګل کې تیاره لړه شوې وي او یا اور لګېدلی وي او دا شپږ واړه ملګري هلته کې لاړ شي خو کومه نظاره چې دوی هلته کې وګوري دوی ډېر زیات حیرانه شي ولې چې هلته کې څه اور نه و لګېدلی بلکې د اسمان نه یو سړه نړه را روانه وي او کله چې دوی وګوري دوی ډېر زیات غبراو شي. او تاسو ته پته ده چې په ملګرو کې یو نیم کس ډېر زیات بهادر وي او دغه بهادر کس په دوی کې ټریورس وي. ټریورس د خپل ګاډي نه کوز شوی وي او دغه نظاره کتلو کوشش کوي خو دې کې یو ملګري ته اواز وکړي چې واپس خپل ګاډي ته راشه. ټریورس ورته وایي تاسو په کلار په خپل ګاډي کې کښېنئ او زه دغه نظاره ګورم. د دې ملګري دې ډېرې زیاتې چغې ووښي خو دا هم د دې نه مني. د اسمان یو سپینه نړه راکوز شي او دا ځان سره لاندې نه بره بوځي. د دې ملګري چې کله دغه نظاره وګوري هغې حالات خراب شي. د دې ملګري چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات ویرېږي او خپل ګاډي سټارټ کړي په منډه هلته نه تښتېږي. کله چې دوی په لاره کې وي د دې یو ملګری روجر دې ته وایي چې موږ ته نه دی پکار چې هغه داسې پرېږدو موږ ته وتښتېږو خو نور ملګري ورته وایي چې موږ هغې ته اواز کړی و چې واپس راشه خو هغې زموږ خبره نه وه منلې او ورته وایي که لږ نور ساعت که موږ هلته کې ایسار وي نو کیدای شي که موږ هم مړه شوی وي او موږ خپل ځان بچ کولو لپاره نه وتښتېدو دې کې څه غلطه خبره خو نشته. خو بیا هم روجر دې ته وایي چې موږ ته پکار چې یو وار خو هلته لاړ شو او وګورو چې دا څه کیسه ده او کیدای شي که هغه اوس هم ژوندی وي. د دې ملګري ورته وایي چې روجانه موږ دلته کې پرېږده او ته یوازې لاړ شه او هلته کې دغه کیسه وګوره او دغه شان دی دا خپل ملګري هلته کې کوز شي او دا په خپل ګاډي کې کښېني او هلته نه لاړ شي. دا چې کله واپس هغه ځای ته راشي دلته کې هېڅوک هم نه وي. بقایه چې کوم ملګري وي هغه تللی وي او په ښار په یو ټل کې ناست وي. دغه ټول ملګري ډېر زیات یېرېدلي وي. د هلته کې بوت نه یو ټلیفون راخلي او پولیس ته ټلیفون کوي او بیا لږ ساعت پس هلته کې 2 پولیس والا راشي. دې کې یو کس ورته کیسه کوي چې موږ په لاره روان وو او هلته کې سره نړه وه د اسمان نه او زموږ یو ملګری لاړو هغه موږ ډېر زیات ایسار کړو هغې زموږ خبره واونه رېده او ځان سره یې بره بوتلو. یو پولیس ورته وایي چې ستاسو کیسه خو ډېره مزېداره ده خو زه خو په دې بلکل هم یقین نه کوم. دغه ټول ملګري ورته وایي چې مشره زموږ دغه کیسه په حقیقت باندې ده خو دغه سړی اوس هم د دې په خبرو باندې یقین نه کوي. ورته وایي چې ما ته ووایه چې تاسو خو ډرایور سره څه دښمني نه وه. بل سهار موږ ګورو چې هلته کې ډېر زیات پولیس راغلي وي او دوی په هغه لوکیشن باندې راشي کوم ځای نه چې ډرایور غیب شوی وي. دوی دلته کې هغې پسې ګرځېږي خو دوی ته هېڅ هم میلو نه شي. خو بیا هلته کې د ډرایور یو مشر ورور راشي او د دې ملګرو ته وایي که زما په ورور څه هم وشو نو زه په تاسو پرې نه ږدم. دغه کس ورته وایي چې ما هېڅ هم نه دي کړي خو دې ورور په دې باندې یقین نه کوي. دې پولیسو ته دلته کې هم څه ثبوت میلاو نه شي. دلته کې یو بل پولیس راشي او دوی ته وایي که تاسو رښتیا وایي تاسو به ماته یو ټیسټ راکوئ او 2 ورځې پس به تاسو ماته یو ټیسټ راکوئ او اوس تاسو غونډه کې آرام وکئ. بل خواته موږ ښار ګورو چې دا ټول خلک یو خبره کوي چې روجر راپاڅېدلی دی او ډرایور یې مړ کړی دی. د دغه شپږ ملګرو په خولې باندې څوک هم یقین نه کوي خو یو څو ورځې پس دغه خبره په حقیقت کې بدله شي او بیا دغه کلي ته میډیا هم راشي او دغه مرګونه د دغه کیسې باره کې تپوسونه کوي او په لږ ورځو کې دغه ټوله کیسه په ټوله امریکا کې مشهوره شي او بیا هغه ورځ راشي چې دغه پولیس به دوی نه ټیسټ اخلي او بیا د 15 ورځې ملګري راغواړي دوی لایف ډیټیکټیو ټیسټ اخلي او د حیرانۍ خبره دا وي چې دغه ټیسټ کې دغه 15 ورځې ملګري پاس شي او سره دغه 2 پولیس هم ډېر حیرانه شي او دا فکر کوي چې دغه خلک خو حقیقت کې څه کوي او دې نه پس دغه کیسه په دنیا کې هم مشهوره شي او دغه شان دا 15 ملګري خوشي کی او دا پولیس ورته وایي چې تاسو 15 ورځې پرېږدم خو دې دا مطلب نه چې تاسو بې ګناه یې چې کله زه تاسو راوغواړم نو تاسو به ماته راځئ. په دغه خبره باندې دا 15 ورځې ملګري ډېر زیات غوسه شي او پولیس ته وایي چې تاسو کوم ټیسټ موږ نه غوښتو هغه هم موږ تاسو ته درکړو او تاسو اوس هم په موږ باندې یقین نه کوئ او بیا دغه شانتې په دې باندې 15 ورځې هم تېرې شي او بیا یوه شپه ډرایور ښځې ته څوک ټلیفون کوي او رونګ نمبر وي او داسې معلومیږي چې شاید زموږ سره څوک مزاح کوي خو روجر چې کله دې سره خبرو کې دا بل څوک نه بلکې ډرایورز وي یعنې ډرایورز اوس هم ژوندی وي او هغه دې ته وایي چې مهرباني وکړئ چې تاسو ما بچ کړئ او دې نه پس دغه ټول ملګري د هغې هلته لوکیشن ته لاړ شي چې هغه یو پټرول پمپ وي خو کله چې دغه ملګري راشي د هلته کې ډرایور وګوري چې ډېر زیات بېهوشه او ډېر زیات خراب حالت باندې او هغه ډېر زیات تږی وي دا ټول نه پیل دا ویسي او یو چت لاندې کښېني اوبه ورکړي او بیا هلته کې یو میډیا رپورټر راشي او دې نه تپوسونه کوي خو د ډرایور مشر ورور راشي او دې کې ورکړي دا هلته نه وشړي او دغه ټول ملګري دا په امبولانس کې واچي او هلته هسپتال ته ویسي او هغه 2 پولیس هم دلته کې راشي او دوی
او دوی هم اوس پوه شي چې دغه کسانو خو حقیقت کې څه کوله. بل خواته موږ ټریورس ګورو چې هغه اوس هم په صدمې کې وي او دا ډایرکټ ایمرجنسي وارډ ته راولي او د 3 غنټې علاج نه پس ټریورس اوس بالکل نارمل شي او بیا دا یو جنرال وارډ ته راشفټ کی. دلته کې روجر راځي او د سره ملاقات کوي. ول چې روجر دې یو ښه مرګري هم وي. هغه دوی چې مرګري ما دا نور مرګري الته کې پرې غوسو زه واپس تاسو ضرور راغلی وم. ټریورس ورته وایي چې دروغ مه وایه، تاسو ټول مطلب نه یو ځم په مصیبت کې پرې غوسه مو وتښتېدی. خو روجر ته په دغه خبره باندې غوسه وشي چې ورته وایي چې ښه موږ مطلب یې نو ورته ووایي چې لیوني بچیه موږ خو ته منې هم کې په دغه شپه چې د ګاډي نه بهر ته مه کوزېږه او ورته وایي چې ستا د وجې پولیس موږ ډېر زیات تنګ کړي هم یو او دغه ټوله غلطي ستا ده. خو هلته کې یو نرس راشي او دې ته ووایي چې دلته نه لاړ شي او دغه مریض په ارام پرېږده او بیا روجر غوسه شي او د دغه وارډ نه بهر ته لاړ شي. خیر به موږ څو ورځې پس ټایم وشو ټریورس بالکل ټیک شوی وي او دا خپل کور ته را روان وي او د دې فیملي او د دې ملګري کور کې د ته په انتظار باندې ناست وي. کله چې دا کړکۍ ته راځي او هغې نه پرده اوچتوي او دا بر اسمان ته ګوري او څنګه چې دا بر سپین اسمان وګوري دې په دماغ باندې دوره لړه شي او دا راځي او د میز لاندې پټېږي. موږ واپس هغه ټایم ته ځو کله چې دا په ځنګل کې ولاړو او هغه سپین نړه دا ځان سره بره بوتلی و. دا یو کوټو کې بند وي چې هغه لاګۍ په شکل کې وي او دا چې کله هغه هګۍ نه جل اخوا کوي او بهر ته روځي دا هغه ځای کې ډېرې زیاتې هګۍ ګوري. خو دا چې کله د خپلې هګۍ نه ټوپ کوي او بلې هګۍ ته راځي دا هلته کې یو انسان ګوري چې هغه مړی اوس بالکل هم وچ شوی وي. په کومه اجزا ډېر زیات ویرېږي او هلته نه تښتېږي. دا اوس دلته نه تښتېدو کوشش کوي خو دا چې کله مخکې لاړ شي د هلته کې ډېر زیات مړي ګوري خو شاته نه پي آسماني مخلوق کې غونډه کې یو شی راشي. دغه آسماني مخلوق د خپو نه دا ونیسي او شاته یې ځانپسې راکاږي او یو داسې ځای ته یې راوړي چې په دې باندې تجربې کوي او یو داسې پوټه کې پرې واچي چې په هغې کې دننه اکسیجن هم نه ورځي او د دې په خوله کې عجیبه غوندې کې مربع واچوي بیا د دې په پوزې په غوږونو کې سورې هم کوي او بیا په دې باندې یو خوفناکه تجربه کوي او یو بره نه لیزر راځي او دې نه د خپله سترګه وکاږي او څنګه چې دغه لیزر د دې په سترګې کې تلو واړوي نو د دې سترګه کولو شي او دا راجګ شي. او یو څو ورځې پس هغه دوه پولیس د دې کور ته راځي او د دې نه انټرویو اخلي او د دې نه تپوس کوي چې رښتیا ووایه چې تا سره څه کیسه شوې وه. ټریورس یې دغه ټوله کیسه وکړي کوم چې دې سره شوې وي او بیا د دې نه انټرویو اخیستلو نه پس دې خپل یو مشر ته ورځي. ټریورس یې ته وایي چې ستاسو په خیال دغه کس حقیقت وي او که دروغ دي. وولټر ورته وایي چې زما په خیال دغه ټوله کیسه دروغ ده او دا هسې ګپ لګوي. دلته کې دغه کیس بند چې خو موږ 2 کاله پس ټایم ګورو چې اوس ټریورس بالکل نارمل شوی وي او دا په خپل ګاډي کې کیني او خپل ملګري پسې روانېږي کوم چې د دې نه ډېر زیات خفه شوی وي. روجر هم دا معاف کړي او دا یو ځل بیا ښه ملګري جوړ شي. بیا موږ ګورو چې ټریورس واده هم شوي وي چې د هغې یو انډیوالي سره وي او دغه شانتې بیا زموږ دا فلم دلته کې ختم شي.